د لوی څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنونکو ښه راغلاست زموږ نننۍ خپرونې ته. په نننۍ خپرونه کې غواړم تاسو ته د رحمان بابا په اړه په زړه پورې معلومات درکړم. عبدالرحمن بابا د پښتو ژبې نومیالی شاعر دی چې په 1240 هجري قمري کال کې د پېښور په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1128 هجري قمري کال کې په پېښور کې مړ شوی او د هزارخانې په هدیره کې ښخ دی. عبدالرحمن بابا په پښتو ژبه کې دومره مقبولیت ترلاسه کړی و چې خلکو د بابا په درانه لقب منلی او لمانځلی و. شعرونه یې د خلکو په ژبو او خولو کې راګرځي او د شعر دیوان یې د هر پښتون په کور کې شته دی. د زړه په مینه یې ولولئ او پر لارښوونه یې عمل وکړئ. قدرمنو لیدونکو، زه غواړم تاسو ته د رحمان بابا 4 کرښې په زړه پورې شعر ووایم، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېږي. تعجب زما د درو اوښکو مه کړه، تعجب زما د درو اوښکو مه کړه، ما موندلی په دا بحر کې ګوهر دی. د ریا خرقه یې خدای مه کړه په غاړه، د ریا خرقه یې خدای مه کړه په غاړه، رحمان کوږ دستار تړلی قلندر دی. قدرمنو لیدونکو، دا و د رحمان بابا 4 کرښې په زړه پورې شعر، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی. تر بلې خپرونې د خدای په امان.